ورحمة الله وبرکاته. زه یم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل باندې داسې یو والپیپر ولګوئ هغې ته چې هغې کې تاسو ته لار هم ښکاري. مطلب واک اینډ چیټ به تاسو نوم اورېدلی وي چې تاسو په لاره روان یې او د هغې سره تاسو خپل ټیکسټ هم کوئ. مطلب ستاسو موبایل په سکرین کې تاسو ته ستاسو لار چې د هغه درته هم ښکاري. ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ستاسو ته یو عرض کوم که تر اوسه تاسو هم پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی بیا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو به هم سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن چې کله تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ او دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ، ټیک ده، نو تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي، لږ شان ویټ پورته وکړئ، ټیک ده. هغې نه بعد به تاسو نیکسټ کړئ، ټیک ده. د دې ځای نه دا تاسو کتلی شئ په دې طریقه. بیا چې کله تاسو په دې سټارټ باندې کلیک وکړو نو دلته به ستاسو نه دا یو پرمیشن غواړي، دا به تاسو ته ګرانټ کوي. مطلب دې له به دغه پرمیشن چې دی دا به تاسو الاف کوئ. دا وګورئ تاسو دې ته چې کله دغه پرمیشن تاسو ورکړئ نو اوس د دې نه بعد تاسو بیا څه کولی شئ، اوس دلته کې تاسو کوم ټرانسپیرنټ والپیپر چې دی هغه تاسو سیټ کولی شئ. دا وګورئ تاسو ټرانسپیرنټ والپیپر، نو دلته سیټ ټرانسپیرنټ والپیپر باندې به تاسو سمپل کلیک وکړئ، ټیک ده. دا وګورئ دلته کې تاسو راکړی دی. د دې نه علاوه په دې کې تاسو بل چې دی میرر پکې هم سیټ کولی شئ. نو سیټ ټرانسپیرنټ والپیپر دی، ټیک ده. دا وګورئ تاسو دغه شانتې سمپل د دې ځای نه اوس په دې سیټ والپیپر باندې تاسو وکړئ، کلیک وکړئ، ہوم سکرین یې کړئ، ټیک ده. اوس چې دا تاسو کله واپس راشئ دا تاسو چیک کړئ نو دا وګورئ تاسو که چېرته تاسو واک کوئ یا چیټ کوئ جسنه نو تاسو ته به ستاسو د موبایل په سکرین کې چې دغه لار چې ده دا به ستاسو ته ښکاري. دا وګورئ هسې تاسو موبایل نیولی نو تاسو وایئ چې دا کیمره ده، خو نه وایي دا کیمره نه ده، دا ټرانسپیرنټ والپیپر دی. دې نه شاته تاسو لاس ونیسئ، بل څه ونیسئ یا لارې ته ونیسئ نو تاسو ته به هغه هر څه چې دي به ډېر صفا ښکاري. د دې نه بعد دا چې کله تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ دا به ستاسو موبایل له یو ناشنا لوک ورکوي. مطلب ستاسو موبایل به له دې سره ډېر مزیدار ښکاري. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.